راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. محترم حکمت الله ورور د کندهار ولایت څخه پوښتنه کړې ده. زموږ وخواته یو شراکت رواج دی. دغه شراکت ته د اوږې شراکت وایي. د دې شراکت مثال داسې دی: احمد موټر لري و محمود ته یې په 40 لکه ورکوي، خو محمود و احمد ته دستي یا لاس په لاس پیسې نه ورکوي. محمود په دغه موټر باندې خواري او مزدوري کوي. کله چې یې 40 لکه وګټلې احمد ته یې ورکوي. کله چې یې د احمد 40 لکه ور ادا کړي بیا دغه موټر د احمد او محمود سره نیمایي. که محترم مفتي صاحب دغه موضوع په اړه معلومات راکړي چې آیا دغه تجارت جایز دی که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. دغه طرز خو نه دی چې کوي چې هغه ګټي ګرده ګټي بیا درته ورکوي. دا خو نه دی. دا داسې طرز دی چې موټر ورکړي په مضاربت. موټر ورکړي په مضاربت باره ورته وایي تا چې هر څو په وګټلې د میاشتې ماته دغه رقم طرز جایز هم دی. د میاشتې یا د هفتې یا د هر څو دي یا پیره باندې په هر رقم چې دوی کوي چې ماته دغه راکوه، هغه مثلا 1,00,000 روپۍ ماته راکړه او چې ودې ګټلې ګټه مو سره 3مه ده یا 4مه ده یا 5مه ده یا نیمۍ ده، نو هغه روپۍ ګټلې هغه په یوه کال باندې 80,00,000 روپۍ وګټلې. چې ویې ګټلې په 80,00,000 کې 40 لکه خپله د هغه موټر والا دي، 40 لکه د دا بل سړي شوې برای واده ته ورکړلې. په دې اعتبار چې په موټر کې ورسره شریک شي، نو دا طرز خو خپله څو کېږي، دا طرز کېږي. او دا طرز چې ته موټر چلوه زما موټر یوه روپۍ ماته مه راکوه او ته خپل روپۍ په وګټه برای ماته نیمۍ راکړه، دا خو نو ما سر نه په خلاصېږي. دا طرز کېږي چې اول سر موټر که په هر څو وي چې په هر څو دوی سره نیمۍ کوي. دغه صورت هم بیا داسې کېږي چې موټر در سره 40 لکه بیه لري، قیمت لري، ده ته وایي 40 لکه راوګټه ماته راکړه، واده وره چې دی ګټي هم 6 لکه د دې 6 لکه دغه دې ته مضاربت په موټر کې وایي. دا بالکل جایز دی. پر بل مذهب د احمد صاحب پر مذهب فتوا ده. دا مسله موږ مخکې بیخي ډېره په تفصیل ویلې ده. نو دغه قدر ستا دپاره کافي ده چې د مضاربت په نامه یې وکړي. زه د سر دی ستا موټر در چلوم، په نیمه یې در چلوم، لیکن چې 40 لکه وګټې 6 لکه خو ستا خپل دي، 6 لکه زه در کوم په موټر کې سره نیمه یو، بیا د وخت لپاره بیا موټر نیم زما دی نیم ستا دی. دا بالکل صحیح کېږي. په دغه نقشه کوو. الله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب. په دې هیله چې محترم حکمت الله